هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهم او وروستۍ خبرونو ته. نن پنجشنبه د لړم 8مه نیټه ده چې د 2025م کال د اکتوبر له 10مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. 15 تنه مسلکي غله د کندوز امنیتي پولیسو له لوري ونیول شول. د تخار د درقد ولسوالۍ د ښار دننه د سړکونو د هوارولو چارې پیل شوې. په بغلان کې 48 تنه د نشهیي موادو روږدي کسان له درملنې وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل شول. او د خیبر پښتونخوا په کورمه کې 14 پاکستاني ووژل. اوس هم بشپړ خبرونه. 15 تنه مسلکي غله د کندوز امنیتي پولیسو له لوري ونیول شول. امنیتي چارواکي وایي د کندوز ولایت د امنیه قومندانۍ د دریم امنیتي حوزې پولیسو 15 تنه هغه مسلکي غله نیولي چې د یو هیوادوال له کور څخه یو شمېر وسایل غلا کړي وو. د امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې نیول شوي کسان د کندوز ښار د دریمې ناحیې اوسېدونکي دي او د یو دقیق کشفي راپور او تعقیب په نتیجه کې له غلا شوي وسایلو سره یو ځای نیول شوي دي. سرچینه زیاتوي چې نیول شوي مظنونین به د لومړنیو څېړنو له بشپړېدو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د تخار د درقد ولسوالۍ د ښار دننه د سړکونو د هوارولو چارې پیل شوې. د تخار د درقد ولسوالۍ د ښار دننه د سړکونو د هوارولو چارې پیل شوې دي. د دې پروژې لګښتونه د ښاروالۍ له بودیجې څخه ورکول کېږي. د درقد اوسېدونکي به د ژمي په موسم کې د خټو له امله له ډېرو ستونزو سره مخ وو، خو د دې پروژې په تطبیق سره به د خلکو د تګ او راتګ کې اسانتیا رامنځته شي او د ښار بڼه به په څرګند ډول ښه شي. په بغلان کې 48 تنه د نشهیي موادو روږدي کسان له درملنې وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د بغلان د امنیه قومندانۍ د نشهیي موادو پر ضد د مبارزې مدیر ملا محمد نبي کامران باختر اژانس ته ویلي دغه کسان د 45 نه تر 90 ورځو پورې د یاد ولایت د روږدو د درملنې په مرکز کې تر تداوی لاندې وو او له روغتیا موندلو وروسته خپلو کورنیو ته ستانه شول. هغه زیاته کړه چې په تېرو 3 کلونو کې له بغلان ولایت څخه له 4000 څخه زیات روږدي کسان راټول او تداوي شوي دي او دا مهال هم شاوخوا 180 تنه په دې ولایت کې د روږدو درملنې په 2 مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. او وروستۍ خبر دا چې د خیبر پښتونخوا په کورمه کې 14 پاکستاني پولیس وژل. د خیبر پښتونخوا په کورمه ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله 15 پاکستاني پولیس وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. چاودنه د کورمې ولسوالۍ په سلطان کلي کې شوې ده. له چاودنې وروسته د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر باروړونکو موټر ډزې شوي او موټر هم سوځېدلی دی. یو شمېر سرچینو خبر ورکړی چې په پیښه کې 6 پولیس وژل شوي چې یو تن جګپوړی افسر هم پکې شامل وو. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله ومل شه.